ملګرو الیکشن راغی، چا وګټله چا وبیلله، خو ریحان زیب د ټولو نه ير شو. ځکه که تاسو خیال وکړه چې ریحان زیب باندې فایرنګ وشو، د هغې په نتیجه کې چې وفات شو، ټولو خلکو په سوشل میډیا د خفګان اظهار کوو، ډیر زیات خفه وو. خو چې کله الیکشن راغی نو هغه ریحان زیب د ټولو خلکو نه هغه یو قسمه ير شو. څوک اوس دا وایي هم نه چې ریحان زیب لا پکې څوک و. ډیره زیاته د افسوس خبره ده که موږ وګورو زموږ یو بېګناه ځوان هغه ډیر په بېدردۍ سره بر ناحقه قتل کړی شوی دی. دا وجوهات یې هم نه دي معلوم چایا ولې د څه د وجې غریب هغه بېګناه مړ کو. تاسو یو ویډیو په سر کې هم وکته، څه کسان چې دی هغه لګېدلي دي کم دا انورزیب چې دی هغه یې رانیولی دی. نو اوس زیاتر خلکو دا شیر کول چې ریحان زیب قتل چې دی هغه دی انورزیب کړی دی. نو تاسو سره خو ما بار بار هغه شیر کړله چې په دې کې دا انورزیب هغه انوال نه دی، یعنی هغه به څنګه راپاسي د یو ورور کم وینه چې دا هغه به تویوي. خو بیا هم خلک داسې کمنټس او داسې قسمه خبرې کوي. خو خیر کم دا په هجوم کې چې راګیر شوی دی نو د دې وجه نه ده، بلکې الیکشن یې ګټلی دی او خلکو چې کم دی هغه د خوشحالۍ یو اظهار ورسره کوي. کم د ریحان زیب کم واقعیت چې دی به زه تاسو ته چې ورو په ورو هغه په سړېدو روان دي. د هغې کم قاتل چې دی تر اوسه پورې معلوم نه شو، نو را روان مخکې خو د هغې هم د معلومېدو څه چانس نشته، ځکه هغه څه چې و په حکومت څه پرشر څه و نو هغه ترې هم ختم شو. خلکو د زړه نه هغه بیخي وتېده. تاسو ټولو ته پکار دي هغه یاروئ ما، د هغې په هکله باندې پوسټ کوئ. حکومت ته چې کم دی زموږ دا خواست دی چې د هغې کم قاتلان چې دي زر تر زره ګرفتار کړي، ځکه یو ریحان زیب خو لاړو خو چې نور ریحان زیب زموږ نه لاړ نشي. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کوله. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د الله په امان.